دا مرګري وای چې ما باندې قرضې دي او قرضونه را باندې زیاتیږي وخت په وخت قرضداري می پریشان کوي بار بار را پسې راځي ډیر پریشان دعا امراتو کې او سو وظیفه راتو خي نو الله پاک د تاسو دا مسله حل کې او قرضې دی الله ټول ختم کو غیبی مدد دی الله پاک تاسو شامل حل کې د شریعت احکامات دی او د شریعت چې کوم قانون دی دا غي مون تاسو ټول خیال ساتل پکار دي کوم کس چې بل مسلمان لقرض ورکي نو هغه تم د شریعت حکم دادي قرآن کې الله پاک فرمایي چې یو مسلمان بل مسلمان رور لقرض ورکه حاجتمند دی ضرورتمند دی تنگ دست دی نو مهلت دی ورکی او بیا مهلت ورله ورکه او بیا مغه قرض نشي ادا کولی نو بیا دی ورته معاف کی او د رب کریم په خزانو کې دی جمع کې الله به بدلی ورکی ذکر روایتو کې راځي پیغمبر علی السلام فرمای چا تنگ دست لو حاجتمند مسلمان رور له مهلت ورک او یا غسر پیسې نه وي د ورته قرضه معاف کړه نو الله به د قیامت پورز د عرش د سوري د لاندې ځای ورکی او بل روایت کې راځي پیغمبر علی السلام فرمای تاسو کې چې څوک کم غواړي چې ما د قیامت پورز الله د سختو نه بچ نو هغه د قرضداري له حاجتمند مسلمان رور له مهلت ورکی او کې پیسې ورسره ني قرضه دي ورته معاف کوي الله به د قیامت د ورځې د سختو نه محفوظ وساتي دا خو چې کم کس قرض ورکی هغه ته د شریعت حکم دی او زما محترم یو مسلمان مجبور دی او دی قرض علی نو حتی الوس ځان د قرض نه ساتل ځکه چې القرض مقراض المحبه قرض د محبت قینچی ده او قرض چې دی دا د ورځې شرمندگی ده او د شپې غم دی او بیا چې یو کس قرض اغشتي او د سره شته و نه ورکوي نو مثل الغنی ظلم د مالدار سړي دا ټال مټول دا ظلم دی او الظلم ظلمات یوم القیامه دا ظلم به د قیامت په ورځ د تیارو په شکل مخې ته راځي پیسې شته او د چا در باندې قرض دی هغه ورته واپس بلکې روایتو کې راځي چې پیغمبر علی السلام فرمایي کوم کس قرض واغشت په دې نیت چې زه به دا قرض ادا کوم ترغه بدل مرګ ناراضي تر سوچ د قرض ادا کړي او قرض داسې یو جرم دی چې د مرګ هیڅ پته نه لګي الموت یاتی بغتتا مرګ اچانک راځي نو اسنه مرګ راشي او دغه وخت په موږ باندې د چا حق پاتې قرض را باندې پاتې پیغمبر اسلام به د جنازې نه رستو کېد یو ځل پیغمبر اسلام د صحابه کرامو مجلس کې تشریف فرما د جنازه رااله صحابه کرام عرض کړي د الله رسول تاسو جنازه وکي وي بده کس قرض شته وي نه چې قرض پینشته نو پیغمبر اسلام جنازه وکړه لک سات پس بل جنازه رااله پیغمبر علی السلام ته صحابه کرام عرض کی جنازه وکي وې د باندې قرض شته وي او د الله رسول قرض پښته وي سی پرخي دي چې قرض ادا شي وې درې دنانیر پرخي دي 3 دینار وي په دې قرض ادا کیږي او د الله رسول په دې قرض ادا کیږي نو پیغمبر اسلام هغه جنازه موکړه لک سات پس درېمه جنازه رااله پیغمبر اسلام ته پوښوک په د باندې قرض شته وي او د الله رسول قرض پښته وي سی پرخي دي چې د قرض ادا شي وي د الله رسول سخوي نه دي پرخي نو پیغمبر اسلام جنازې نه رستو شوی تاسو د خپل مرګري جنازه په خپل او نو ابو قتاده رضی الله عنه را مخ کې شوی د الله رسول زی ضامن او دا قرض به زاده کم تاسو جنازه وکړه نو به پیغمبر اسلام جنازه وکړه نو دومره عجیبه جرم دی چې پیغمبر اسلام به د جنازې نه رستو کېده شهید ته چې کله شهادت ملو شي د الله ټول ګناهونه معاف کړي او حدیث کې راځي دی به د اویاو کسانو شفاعت کوي د قیامت پورس خو یو ګناه ورته نه معاف کیږي چې هغه د قرض ګناه ده ځکه قرض دا حقوق العباد دی او دا معاف کیږي نو حتی الوسه کوشش کوو چې د قرضونو نه ځانم ساتو او کډیر مجبور شو قرض لرو نیت دا کو چې دا قرض به ان شاء الله ادا کوم او دا غي د پاره د الله نه دعاګانې غواړو د پیغمبر علی السلام کوم مسنون دعا ده د دې اهتمام کو اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك دا روزانه د هر فرض منځ نه پس پابندۍ سره درېزل دا مرګري دی وایو چا باندې قرضې وي دی وای دا د پیغمبر علی السلام خو د شوی دعا ده یقین سره وایو الله بم ټول قرضې ختمي او علماء دا لیکلي چې څوک د جمعې په ورځ 70 مرتبه دا دعا وای اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك او مخ کې رستوتی وزل یا یو لزل درود شریف وای نو د هفته چې تیریږي او بل هفته راځي الله به ټول قرضې ختمي کړي الله دې د عمل کولو توفیق راکړي